دوستانو چې تاسو ته څنګه پته را په تیره ویډیو کې د دې عجیبه لارو نه دا الکان ډیر زیات په مشکل او ډیر تکلیفاتو باندې وروتل چې دې سره هغوی د ډیرو مشکلاتو سامنا وکړه او دوی چې د دغه ځای نه بهر راوځي نو دوی ته پته ولګي چې موږ یو کمپنۍ والا په دې عجیبه لارو کې ګیر کړو چې د هغې ویکډ نوم و چې هغې نه پس سنکاپوش په هلیکاپټر کې راشي او دا ټول د هغه ځای نه بوځي او اوس د کهانۍ شروعات کېږي د داسې وخت نه چې هغه ټایم کې تومس ډیر زیات وړوکی وي چې د تومس مور تومس ویکډ کمپنۍ ته په حواله کړي او هغه سره نور ماشومان هم وي ولې چې په دنیا کې وایرس پیلو شوي وي د هغې د وجې دوی دا ټول ماشومان دغه کمپنۍ ته په حواله کړي او دغه کمپنۍ والا دا ماشومان په دغه عجیبه لارو کې واچوي چې دې کې ډېر کم هلکان بچ شي او د هغه ځای نه بهر راوځي خو اوس اچانک د تومس سترګې کولو شي او هغه یو خوب لیدو او هغې نه پس دا ټول د هلیکاپټر نه راکوز کړي چې ډېر جلدی کې وي هغې ولې چې دوی دا غوښتل چې دا هلکان سیف ځای ته ورسو خو دې کې اچانک یو متاثره سړي په دوی باندې حمله وکړي خو دلته د کسانو سره هتیار هم وي چې د هغې د وجې دوی د دغه متاثره خلکو مقابله کولی شي او چې کم کسانو کې هغه عجیبه لارو نه سیف راوتل هغې کې یو تومس دی ټیرسا ده نیوټ مینو فرایپن او وینسټن دی او هغې ټول یو سیف ځای ته راولي چې دلته د دوی ملاقات یو جینسن نومي سړي سره وشي او جینسن دوی ته وایي چې تاسو دلته پوره سیف یې او دغه ویکډ کمپنۍ والا تاسو اوس نشي نیوي او نن په هغه عجیبه لارو کې اچولی شي او تاسو ته اوس هغه وایرس هم څه نشي ویلي چې کوم په دې دنیا کې خور شوی دی چې هغه وایرس نه څوک متاثره شي نو هغې نه زومبي جوړ شي او دغه وایرس نوم فلیر وي او دراصل کله چې په دې دنیا کې وایرس پیلو شو نو تومس او دغه ملګري چې کوم ځای کې وو هلته د ټولو نه زیات وایرس و خو د هغې د وجې دوی د دغه وایرس په لپیټ کې را نشي نو دلته را ساینسدانان ډیر زیات حیرانه وي چې دا څنګه کیدی شي او هغې د دې د جسم جانچ کوي چې د دې په جسم کې داسې څه دي چې د دې د وجې دوی ته دا وایرس ونه لګېدو د دې د وجې دا کسان خاص وي او دوی یې په هغه عجیبه لارو کې واچول چې د دې جان چوکو او اوس تومس او د هغه ملګرو ته داسې ولګېدو چې دا زموږ دپاره یو سیف ځای دی خو هلته د تومس ملاقات نور هلکانو سره موشي نو هغه ته دا پته ولګي چې ویکډ کمپنۍ والا صرف یو ځای کې دغه عجیبه لارې نه دي جوړې کړې دوی په هر ځای کې جوړې کړي دي چې هغې نه چې راکم کسان په دې ځای کې دي هغې ته بالکل سیف راوتي دي او دا ټول په یو ځای باندې په یو ځای کې وي خو د تومس په دماغو کې ډېرې خبرې اوس هم روانې وي او دا ټول چې د خوراک دپاره کیني نو د تومس نظر په یو هلک باندې ورشي چې د هغه نوم ایریس وي او هغه ته دا ووایي چې د دغې عجیبه لارو نه ډومبې چې کوم راوتې دی هغه هم دا هلک دی دې نه پس هلته جینسن راشي او هغه هلته څه هلکانو ته نوم واخلي او هغې نه پس چې د چا نوم یې اخیستی هغې ځان سره بوځي نو تومس ته دلته دا ووایي چې جینسن هر بار راځي او څه کسان ځان سره بوځي او شاید د دوی قسمت ډېر زیات ښه وي ولې چې هغې به د دې ځای نه څه بهتر ځای ته بوځي خو دلته د تومس په دماغ کې ډېر سوالونه وي خو دې کې اچانک د تومس نظر په ټیرسا باندې ورشي چې هغه څه ډاکټرانو ځان سره روانه کړې ده نو هغه ورپسې ور روان شي او آواز ورکوي خو سکیورټي ګارډ والا دې پرې نه دي ولې چې هغې ورته دا وایي چې د ټیرسا څه ټیسټونه پاتې دي د دې د وجې هغې سره ته نشي ملاوېدی خو دغه ځای کې هغه ایریس نومي هلک راشي او هغه تومس ځان سره یو ځای ته بوځي ورته دا ووایي چې دا ټول هلکان په یو سلیپینګ چیمبر کې اچوي نو د شپې په ټایم کې دوی په پټه هغه لیب ته ورشي چې هلته دوی وګوري چې هلته څه هلکانو جینکې د هغې په دماغو کې او په خوله کې پایپونه ورکړي وي او دغه کسان چې جینسن راشي او ځان سره یې بوځي او د دوی د جسم نه یو خاص لیکویډ راوځي خو دغه ځای کې اچانک جینسن راشي چې هغه ځای کې زر تومس او ایریس پټ شي چې جینسن هغه ساینټسټ چې د هغې ایوا نوم وي یعنې د ویکډ کمپنۍ والا جینسن هغې سره خبرې کوي او دلته جینسن هم د ویکډ کمپنۍ سره ملو وي نو دلته جینسن ایوا ته وایي چې موږ د کامیابۍ په طرف باندې روان یو ټول ټیسټونه پوزیټیو راغلل نو دلته ورته ایوا وایي چې دومره وخت نشته چې باقي کم کسان پاتې دي په هغې باندې ټیسټ شروع کړه او هغه ورته یو نوم واخلي رایټ هینډ او هغه ورته دا مو چې دې زر تر زره را پیدا کماله هغه الریډي زما په دو ځینو باندې حمله کړې ده او زه نور اوس نشم برداشت کولی د هغه حملې هغې نه پس جینسن دغه ځای نه لاړ شي او اوس دلته تومس هم پوه شي چې دا ځای د خطرې نه خالي نه دی ولې چې جینسن هم دغې خلکو دپاره کار کوي چې کم دا ټول کسان یې په هغه عجیبه لارو کې اچولي وو او اوس تومس دا فیصله وکړي چې د خپلو ملګرو سره به د دې ځای نه ځمه د ټولو نه مخکې هغه ټیرسا راپاڅوي او د شپې په ټایم کې دوی دغه کمپنۍ نه وتښتي او چې جینسن ته د دې باره کې پته ولګي نو هغه ډېر زیات غوسه شي او خپلو کسانو ته وایي چې زر تر زره راله را پیدا کړې او تومس خپلو ملګرو ته دا وایي چې زموږ په جسم کې داسې څه دي چې هغه د دوی په کار دي د دې د وجې دوی په دوکه باندې موږ دلته راوستو او اوس تومس او د هغه ملګري دغه کمپنۍ نه پټېږي چې د شپې په ټایم کې په دوی باندې هغه متاثره خلک یعنې زومبیز حمله وکړي چې دوی دغه ځای نه په تښتېدو کې کامیاب شي او په سبا باندې دوی وګوري ګیر چاپېره چې د ټولې دنیا نه کانډر جوړ شوی دی هر طرف ته تباهي پیلو شوي وي او دوی سره یو ملګری وي وینسټن هغه زومبیز زخمي کړي وي او هغه وایرس ورو د ده په بدن کې پیلو کېږي د دې د وجې تومس وایي چې مجبوراً به دې موږ پرېږدو ولې کو دې موږ سره وي نو زموږ دپاره خطره ده اوس دوی مخکې روان چې په دوی باندې شپه راشي او هغه ځای کې ډېر تیز طوفان راشي چې داسې طوفان کله هم نه راغلی او دوی زر د یو کور طرف ته منډه کې د پټېدو دپاره خو هغه ځای کې مخکې نه زومبي وي او په دوی باندې حملې دپاره را روان وي خو هغه زومبي تړلی شوي وي او دغه ځای کې یو جینۍ راشي چې د هغې برینډا نوم وي او هغې نه پس برینډا دوی یو جورج نومي سړي له راولي نو هغه جورج نومي سړی ورته وایي چې تاسو نه به زه 3 سوالونه کوم او هغه ورته دا وایي چې تاسو د
د کم ځای نه راغلي کم ځای ته ځئ او تاسو نه ماته څه فایده ده او هغه ځای کې موږ نور خلک هم وینو چې هغوی د وایرس نه متاثره نه وي خو هغې ډېر زیات خطرناک وي خو دلته چې جورج ته پته ولګي چې دا کسان هم د ویکټ کمپنۍ نه راوتښتېدل نو هغه راځي چې د دې د مدد کولو دپاره خو د دې نه مخکې چې جورج د هغې مدد وکړي هغه ځای کې د ویکټ کمپنۍ کسان راشي ولې چې هغوی ته د دې د لوکیشن باره کې پته ولګېده خو هغه ځای کې چې کوم کسان موجود هغوی د هغه ځای نه وتښتي خو هغه ځای کې برینډا او توماس اوس هم ګیر وي خو د دې نه مخکې چې د ویکټ کمپنۍ دا دواړه ونیسي هغه ځای کې یو غټه دماکه وشي ولې چې جورج هغه ځای کې هر طرف ته بارود اچولي وو او هغه عمارت راغورځېدو والا وي چې دغه ځای نه توماس او برینډا صحیح سلامت روځي خو هم لا خطر ختمه نه وي هغه ځای کې یو زومبي راشي او برینډا په یو شیشه باندې وروغورځېږي چې هغه کرک کېدو والا ده خو که هغه شیشه ماته شوه نو برینډا به ډېره زیاته ښکته پرېوځي خو د هغې باوجود هم هغه زومبي په برینډا باندې حمله وکړي خو توماس زر د برینډا لاس ونیسي او هغه شیشه ماته کړي چې هغه زومبي ښکته پرېوځي او برینډا او توماس د هغه ځای نه وځي خو چې دوی لږ مخکې لاړ شي نو برینډا وګوري چې هغه زومبي د هغې خپه زخمي کړې ده یعنې دا وایرس اوس پر ورو د دې په بدن کې هم خورېږي خو دغه ځای کې دوی نورمال خلک وویني چې هغې انفیکټډ نه وي د شپې په ټایم کې توماس خوب ویني چې هغه ټیرسا سرې وي او هغه ټیرسا ته دا وایي چې ماته د دې کمپنۍ د ترکیب باره کې پته ولګېده خو دغه ځای کې د ویکټ کمپنۍ څخه کسان راشي او توماس ونیسي او ځان سره یې بوځي د دې د وجې دې کمپنۍ والا توماس او ټیرسا په هغه عجیبه لارو کې واچوي ولې چې دوی دغه کمپنۍ سره نور کار کول نه غوښتل او هغې نه پس توماس او برینډا خپلو کسانو سره ملو شي او هلته جورج یو سړي ونیسي چې د هغه مارکس نوم وي او هغه ویکټ کمپنۍ والا ته بیا ټول معلومات رسو چې دوی کوم ځای کې دي دوی نه پس دوی دغه سړی مړ کړي او دغه ځای نه روان شي ولې چې دوی ته دا لګېدو چې ویکټ کمپنۍ والا ته به زموږ د لوکیشن باره کې پته وي او اوس د یو غټ سفر نه پس غرونو په منځ کې یو لاره وتې وي او هلته ډېر زیات زاړه ګاډي ولاړ وي او دوی چې مخکې روان شي نو په دې باندې اچانک ډزې شروع شي او دا ټول زر پټ شي او هغه ځای کې یو دوه جینکۍ راشي چې د دوی طرف ته ټوپک نیولی وي او دغه دوه جینکۍ چې ایرس وویني نو هغه وپېژني ولې چې ایرس په هغه عجیبه لارو کې کله و نو دغه دوه جینکۍ هم ورسره وي چې دا ټول په یو ځای باندې بچ شوي وو چې هغه جینۍ ایرس وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي او هغه جینۍ ورته دا هم وایي چې موږ رایټ آرم ګروپ والا بچ کړو نو دلته ورته توماس وایي چې ته رایټ آرم ګروپ والا پېژنې چې د دې نه پس دغه دوه جینکۍ دا ټول رایټ آرم ګروپ له راولي خو په هغه ګروپ کې اوس ډېر کم خلک بچ شوي وي او د هغې لیډر نوم وینز وي او وینز ورته دا وایي چې زموږ ډېر خلک قتل شو په هغه ځای کې اچانک برینډا بېهوشه شي ولې چې د هغې په بدن کې اوس هغه وایرس پیلو شوي وي چې دغه ځای کې وینز خپل پیسټل روباسي او د هغې طرف ته یې ونیسي چې دغه ځای کې توماس زر راشي او وینز ته دا وایي چې دا مړه نه کړي او هغه وینز ته دا وایي چې دې ته د ډېرو رازونو باره کې پته را چې دې سره به دا زموږ مدد وکړي خو هغه ځای کې یو ساینټسټ راشي چې هغې به هم ویکټ کمپنۍ دپاره کار کو او هغې توماس پېژندو خو توماس ته سم یاد نه وي نو هغه ساینټسټ ورته وایي چې تا ماته په خپله ویلو چې زه نور نشم برداشت کولی ولې چې ستا ملګري ستا د سترګو وړاندې وی یو یو مړ کو د دې د وجې ته ډېر زیات غوسه شوې او د دې ویکټ کمپنۍ د ټیکانو باره کې د مونږ ته ووي نو دلته وینز هم چې دا ووري نو هغه هم پوه شي چې د توماس د وجې مونږ ته د ویکټ کمپنۍ ټیکانو باره کې پته ولګېده چې په هغې مونږ حمله وکړه خو توماس ته د دې باره کې سم نه یاد او دا وجه هم کیدی شي چې ویکټ کمپنۍ والا د توماس یادداشت میټاو کو او هغه عجیبه لارو ته یې ولېږلو او هغې نه پس هغه ساینټسټ ته توماس او برینډا ځان سره راولي او هغه ورته دا هم وایي چې مخکې د ویکټ کمپنۍ ارادې بالکل صحیح وي او هغې د دې وایرس علاج تلاش کولو او تا سره څه کسان نور هم دي چې په هغې باندې د دې وایرس اثر نه دی شوی او د ټولو نه غټ سوال دا دی چې ولې دراصل هغه ساینټسټ توماس ته دا وایي چې ستاسو په دماغو کې انزایم پیدا کیږي چې د هغې د وجې په تاسو باندې د دې وایرس اثر نه کېدو او دا انزایم به ستاسو د وینې نه بیلو او چې کوم متاثره کس چې هغه ته به انجکټ کوو او دا انزایم نشي جوړولی د دې د وجې دا به ستاسو د جسم نه وباسي او د هغې د وجې دا کمپنۍ والا تاسو یې ځکه ګیرولی چې دا انزایم ستاسو د باډي نه وباسي او دوی به دغسې کسان په دوکه باندې ګیرول چې کم باندې به د دې وایرس اثر نه کېدو او د دوی په خوله کې او په دماغو کې به چې کم پایپ ورکړو د هغې په ذریعه باندې به هغه انزایم راووتو او دا به دوی تر هغې پورې کوي چې تر څو پورې دغه کسانو ساه نه ورکړي دغه ساینټسټ چې دوی ته دا خبرې کوي هغې د دې د وجې دغه کمپنۍ پرېښوده او د توماس او د دغې ساینټسټ میري خبرې ټیرسا اوري او د هغې نه پس میري د توماس د جسم نه هغه انزایم وباسي او هغه برینډا له په جسم کې وبخي چې دې سره برینډا بالکل صحیح شي او د هغې نه پس توماس ټیرسا سره ملو شي نو ټیرسا ورته دا ووایي چې زما مور ته هم دا وایرس لګېدلی د دې د وجې هغه ما په یو کمره کې بنده کړه چې دا به زر ټیک شي خو هره شپه به ما به د خپلې مور چغې اورېدې او یو شپه د هغې کمرې نه اوازونه راتلل بند شو نو چې زه هغې کمرې ته ورغلم نو زما مور د ځان نه سترګې اوښکې وي او هغه ورته دا هم وایي چې داسې به ډېرو کسانو سره داسې حادثې شوي وي او زه نه غواړم چې دا نورو کسانو سره وشي او ټیرسا توماس ته دا وایي چې ته زما په خبره پوه شي او که نه نو دلته توماس هم پوه نه شي چې آخر دا ویل څه غواړي خو توماس وګوري د ویکټ کمپنۍ والا هلیکاپټر را روانې دي دراصل ټیرسا دوی ته د خپل لوکیشن باره کې ووي ولې چې هغې د دغې خلکو مدد کول غوښتل چې کم خلک متاثره وو او اوس جنسن د خپلو ملګرو سره په دغې علاقې باندې بم راغورځول شروع کړي چې هلته د هغې سپاهیان ټول راکوشي او هغه کسان ګیر کړي چې کم متاثره نه دي اوس هغه ځای کې ایوا پیج هم راشي چې هغه د دې ټول ارګنایزیشن مشره وي چې هغې په تېر پارټ کې دا ښولي چې ما ځان
مړ کو او هغه ځای کې هغه میری نومي ساينټیسټ هم راشي چې د وکټ د پاره به کار کو او جنسن هغه مړ کی او د دې نه مخکې چې دا ټول دوی بوزي دغه ځای کې توماس بوم رو باسي چې دا غیر ریموټ دغه پلاس کی وي او غور ته دوی کو تاسو مونږ سره سوکړل نو زبدا بم والو زوما او هغه ایبا ته دمو چې زبدا خپل ارادو کې کلم کامیابی ته پرې نه دما ولې چې دوی دا ټول انسانان لکه رسل په شان استعمالي او هغه پر استعمالي چې ترسو پر دغه انرژي نه وي ختمه شوي چې توماس سر نور کسان مودريږي او د دې نه مخکې چې هغه بم والو زی دغه ځای کې برنډا چې د توماس د وجه هغه ټیک شو او دغه مرګري جورج او وینسن هغه گاډي راولي او د دې دوه په منځ کې جنگ شروع شي چې توماس د موقع نه فائدہ واخلي او دا غزنه سکسانو سره بچي خو ای واپس د توماس ډیر مرګري ځان سره بوزي چې پاره کې ټیره سامبي او هغه په خپل دوی سره روان شي او د توماس بل مرګري چې دغه مينو نوم وي خو دلته توماس ته پته و چې صرف خبره د مينو نه ده چې کم کسان بچوي د غیدا او هغه ټول مرګرو ته دا وي چې زبا ای واپس ژوندې نه پرېدم ولې چې هغه به دوباره راځي او زمونږ به استعمال دغه سکی چې هغه سره ټول مرګري ودرېږي دا وته وي چې تاسو بل ترکیب څه دی چې دا ترکیب باندې کې مونږ ته په دریم پارت کې پته لګي او دې سره دا کہانی ختم شو. تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.